نوم چرته صحابي نوم کېده یا د پیغمبر نوم کېده او یا هغه نوم کېده چې د هغې خشته ښکلې معنا وي. دویم به وله سر خری ګورئ، که هلکې که جینۍ وي په اومه ورځ به وله سر خری. موږ پښتانه ورته سرکلی وایو. او چې بیا سر وله وخری نو د سر د ویښتو برابر سپین زر به د الله په نوم خیرات کې. اوس دې زمانه کې خو سپین زر نی، اخو پخوا به د سپینو زرو سکه به او روپۍ به وې، نو 100 روپۍ 50 روپۍ خیراتي چاله ورکه. دریم عقیقه به وله وکړې. عقیقه خو اصل کې دې ته وي چې سر وله وخری، خو عقیقه مونږ دغې خیرات ته وایو. نو که هلکي نو 2 ګډان یا 2 چیلي هغه عمر والا چې قرباني پې کېږي هغه ذبح کا حلال کا خیرات یې کا. روجي پکې چې که داسې خیرات کې خوری په خلکو خورې، غوښې په خلکو تقسیمې. او که جینۍ وي 1 ګډ یا 1 چیلې. که د چا وس نه کېږي نو مختصر خیرات وکړه چې څه دې وس کېږي. دا خو د وس خبره ده، وس دې نه کېږي نو لږې روجي پخې کا، اس 1 کیلو غوښه راوړه، خوروا پکې واچوه چې ته په فقیرانو مسکینانو وخوره، په خپل هم خوړی شي، په مالدارو هم خوړی شي. دې کې د مالدار او د غریب فرق نشته. د حقیقي غوښه مالدار غریب دواړو له ورکولی شي، پې خوړی شي. دا اسلامي طریقه ده، خو د وس خبره ده. که وس دې رسي هلک له 2 ګډان یا 2 چیلي او جینۍ له 1 ګډ او چیلې. که وس نه کېږي چرګوټې لږ غوندې خیرات وکړه، معمولي غوندې. اوس د دې حقیقي فایده څه ده؟ نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا انسان دا ماشوم چې لوی شي نو خامخا په ماشوم بیماری راځي. چې دا عقیقه وشي او دا وینه توی شوه، دې تویدو سره د دې ماشوم چې څومره بیماری دی هغه ته رب العالمین ختمې کړي. څونه فایده وشي پکې. اوس زمونږ پښتانه په بچو هر قسمه تاوان کوي. ګوره په سکول یې موږ څونه تاوان کوو، سکول ته چې بوځو، په جامو یې څونه تاوان کوو، په سنت یې څونه تاوان کوي. سنت چې د ماشومانو کېږي ډمې خلک را ولي صاحب او وي سیارونه وي جلاګان. خو د سنت نه پس چې کله د بچي واده وي په واده والا څونه تاوان کوي. نو په دې عقیقه دا خرچه ولې زمونږ خلک نه کوي. زمونږ پښتانه دې څیز کې لږه نیمګړتیا کوي. پنجاب والا خلک داسې نه کوي، هغې عقیقه پوره کوي. ما ته پته ده زمونږ پښتانه بیا په واده تاوان کوي، په سنت تاوان کوي، په ختم والا تاوان کوي. لیکن د دې عقیقي تاوان ته خلکو زړه نه کېږي. حالانکه فایده را دې ډېره ده. په واده هېڅ خیرات مه کوه، مختصر ولیمه وکړه، په ختم لږ خیرات وکړه. لیکن د عقیقې دې کې فایده دومره ده چې ستا په دې ماشوم څومره بیماری راځي، د دغې وینې تویدو سره ته هغه بیماری رب العالمین ختمې کړي. ښه زمونږ اوس شیطان خو شته که نه، زمونږ خلکو شیطان یو بل شی ښولی دی. حاجي صاحب وایي 9 توکي یو ځای که 9 توکي سي لږه خو پکې چاڼه وي ګونګړي، 11-12 دانې پکې د لوبیا وي، او څه پکې صاحب هر ور واچوي، څه پکې جوار یو ځای کې، غنم پکې یو ځای کې، وربشې پکې واچوي، او صاحب وې خوټ کوي، کټوې دیشکې په اورې ښودي. هلکه دا 9 توکي دا د ښځو خپل کتاب دی. نه قرآن کې دا شته، نه حدیثو کې دا شته، نه چې د یو امام خبره ده، نه د یو بزرگ خبره ده، نه د یو عالم د خولې خبره ده. دا ځان له د ښځو خپل کتاب د قسم قسم لوبې خو زمونږ د زنانو هم شروع کړي دي که نه. دا پکې د ملک بابا الوا ده، څوک پکې دا بېلې پیسې غونډوي، کوڅه په کوڅه به ګرځي الوا ته چې د ښځو وړو شي که نه. دا چل جوړ کړي، کوڅه په کوڅه 4 انې و 3 روپۍ او 2 روپۍ به غواړي ماشومان د ملک بابا الوا پخو. ښه ګرځي به کوڅه په کوڅه، باران نه کېږي، پیسې غونډو چې باران وشي. پیسې سره غونډی سوال سره کوي، خو چې څه د وسه دې کېږي د 11 روپو الوا په سوجي راوړه پخه که خیراتي که نه، خدای به باران وکړي. ښه چې بیا باران تېر شو دا بندول هم غواړي که نه، نو بیا کوڅه په کوڅه ګرځي، سوال وله شروع کړي. عجیبه رواجونه مونږ شروع کړي دي. نو صاحب دغه کټوی او دیشکې کې ارهر او غنم او وربشې او څه بلا پکې نور هم واچوي. 9 توکي یو ځای کې لږ غوندې پکې هغه ماشومانو لکه اکثر مونږ ګورو که نه، مونږ هم په ماشومان واړو چې چېرته به دا شی خوروا غوندې وي خړه شانتې، پکې دغه توکي موکي پراتي نو هغه چڼه او باګړي به هم ترې غونډ کړل، باقي له به هم لته ورکړه. په هغې څوک څه کوي؟ جوار څوک څه کوي چې خوري، یا وربشې څوک څه کوي چې خوري، یا غنم څوک څه کوي چې ته یې وخوټ کوي چې خوري. هغه واړه واړه ته ماشومان هغه د لوبیا دانې او د چڼې دانې را غونډې کړي، باقي له دیکه ورکړي هغه ښکته وغورځوي. دا رسم دی رونو، دا رواج دی، هیڅ حقیقت د دې نشته. که په دغه پیسو باندې ته لاړې او د بازار نه دې 1/2 کیلو غوښه راوړه، خوروا دې پکې وکړه، په خپله دې مو خوړه، په بچو دې مو خوړه، او غریبانو له دې مو ورکړه، څه فایده خو بیا روزي که نه. یو چرګوټی دې حلال که ذبحه دې که، یو وس دې کېږي چیلې یا ګډ دې ذبحه که، نو فایده شته.
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه ولا وکړله او بیا سر به ولا وخورئ نوم به ولا کېدی دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه